السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ګرانو زده کوونکو، الله جل جلاله دې وکړي چې تر دې دمه روغ جوړ او د صحت جامې مو پر تن اوسېږي. تېر لوستونه مو هم په پوره غور او دقت سره زده کړي وي او د نن ورځ د لوست لپاره هم پوره چمتووالی ولرئ. د تېرو لوستونو کورنۍ دندې مو په خپلو کتابچو کې لیکلي وي. اوس هم له ځان سره کتاب، قلم او کتابچه ولرئ او د نن ورځې لوست هم په پوره غور او دقت سره زده کړئ. ګرانو زده کوونکو، څرنګه چې په تېر لوست کې موږ تاسو د غیر فلزونو ترکیب له یو بل سره ولوست او ومو ویل چې غیر فلزونه چې کله یو له یو بل سره یو ځای کېږي، ترکیب کېږي او مرکبات جوړوي، نو مختلف مرکبات یې په پایله کې لاسته راځي چې د دغه مرکباتو له جملې څخه اوبه، امونیا، کاربن ډای اکساید، سلفر ډای اکساید او ځینې نورو مرکبونو نومونه اخیستلی شو. او د دغه مرکباتو چې د غیر فلزونو له ترکیب څخه لاسته راځي ترمنځ اشتراکي اړیکه شتون لري. ګرانو زده کوونکو، دا چې د غیر فلزونو ترکیب له یو بل سره د هغې په جمله کې اوبه هم شامل دي. اوبه هم د غیر فلزونو له ترکیب څخه لاسته راځي او اوبه ژوند یوه حیاتي ماده ده، یا د ټولو ژوندیو موجوداتو ژوند ورپورې تړلی ده. که چیرې هایدروجن له اکسیجن سره یو ځای شي چې دواړه غیر فلزونه دي، په پایله کې اوبه لاسته راځي چې ترمنځ یې اشتراکي اړیکې د اتومونو شتون لري. او همدارنګه که چیرته هایدروجن له نایتروجن سره یو ځای شي چې دواړه غیر فلزونه دي، نو د دوی د یو ځای کېدو څخه امونیا لاسته راځي چې امونیا هم د یوریا کیمیاوي سرې په جوړولو کې ورڅخه ګټه اخیستل کېږي او د اتومونو ترمنځ یې اشتراکي اړیکه شتون لري. همدارنګه که چیرې کاربن له اکسیجن سره تعامل وکړي، کاربن ډای اکساید جوړوي چې دا هم د غیر فلزونو ترمنځ کیمیاوي ترکیب دی. او یا سلفر له اکسیجن سره تعامل وکړي، نو له دې څخه سلفر ډای اکساید لاسته راځي چې دا هم د غیر فلزونو ترمنځ یو کیمیاوي ترکیب دی او د سلفوریک اسید او سلفورس اسید په جوړولو کې له سلفر ډای اکساید او سلفر ډای اکساید څخه ګټه اخیستل کېږي. ګرانو زده کوونکو، د تېر لوست کورنۍ دنده مو د همدغه غیر فلزونو ترکیب له یو بل سره د دغه عنوان لاندې د اوبو، امونیا، کاربن ډای اکساید، سلفر ډای اکساید د لاسته راوړلو معادلې لیکل او تنظیم کول کوو. نو په دې هیله یم چې د تېر لوست کورنۍ دنده مو پوره غور او دقت سره اجرا کړې وي. راځو د نن ورځې په لوست باندې پیل کوو. بسم الله الرحمن الرحیم. د نن ورځې لوست مو دی د اتم ټولګي کیمیا مضمون څلورم څپرکی. موضوع د څلورم څپرکي لنډیز او پوښتنې دي. ګرانو زده کوونکو، زموږ موخې په دې لوست کې له تاسو څخه دا دي چې تاسو ګران زده کوونکي وکولی شئ چې په نن ورځ لوست کې هم د څلورم څپرکي ټول موضوعات په لنډو ټکو کې زده کړئ او همدارنګه وکولی شئ چې د څلورم څپرکي پوښتنې حل کړئ. او د لوست پاڼه 54مه لوست مو 9ویشتم ده. ګرانو زده کوونکو، څرنګه چې په څلورم څپرکي کې موږ تاسو ولوستل هغه عملیات چې د هغې په درشل یا په ترڅ کې یوه ماده په بله کیمیاوي ماده بدلیږي او ټول کیمیاوي او فزیکي خواص د لاسته راغلې مادې له لومړنیو موادو سره توپیر کوي، دغه عملیې ته کیمیاوي تعامل ویل کېږي. یعنې موږ تاسو کولی شو ووایو چې کیمیاوي تعامل هغه عملیه ده چې کله یو دوه یا څو مادې سره یو ځای شي، ترمنځ یې کیمیاوي تعامل صورت ونیسي او یوه نوې ماده جوړه شي چې خواص یې له پخوانیو موادو څخه توپیر ولري، کیمیاوي تعامل بلل کېږي. بل موږ تاسو په دې څلورم څپرکي کې ګرانو زده کوونکو زده کړل چې په یوه کیمیاوي تعامل کې د شاملو مرکبونو او د شامل عناصرونو د سمبولونو او فورمولونو مجموعې ته کیمیاوي معادله ویل کېږي چې یو کیمیاوي تعامل د کیمیاوي معادلې په واسطه ښودل کېږي. یعنې موږ تاسو چې یو کیمیاوي تعامل ښیو، نو هغه په لیکلې بڼه د همغه کیمیاوي تعامل کې د شامل عنصرونو سمبولونه او د شاملو مرکبونو فورمولونه او د نښې او علامې لیکو چې همدغه لیکلې بڼې ته کیمیاوي معادله ویل کېږي. همدارنګه په دې څلورم څپرکي کې ګرانو زده کوونکو موږ تاسو ولوستل چې د کتلې د پایښت قانون څه شی ده. موږ تاسو زده کړل په دې څلورم څپرکي کې چې کله چې دوه یا څو مادې سره
یو ځای کیږي، کیمیاوي تعامل سرته رسوي. د دغه تعامل کوونکو موادو او هغه چې په پایله کې کوم مرکبونه او مواد لاسته راځي او د هغه لاسته راغلو موادو او د دې تعامل کوونکو موادو کتله تغییر نه کوي، یعنی کتله یې نه زیاتیږي او نه کمیږي. څومره چې د تعامل کوونکو موادو کتله او د اتمونو شمیر وي، په همغه اندازه د محصول او یا لاسته راغلو موادو کتله او د اتمونو شمیر هم وي. همدارنګه موږ تاسو په دې څلورم څپرکي کې د کیمیاوي تعاملونو ډولونه ولوستل چې کیمیاوي تعاملونه مختلف ډولونه لري. له هغې جملې څخه تجزیوي تعاملونه دي چې یوه ماده پکې ټوټه کیږي او تجزیه کیږي په دوه یا څو برخو باندې. همدارنګه هم جمعي تعاملونه ولوستل چې د دوو یا څو مادو له یو ځای کېدو څخه چې یوه نوې ماده لاسته راځي، دغه د دوو یا څو موادو یو ځای کېدلو ته جمعي تعامل ویل کېږي. همدارنګه مو د سون تعامل ولوست چې چټک اکسیدیشن چې مواد په چټکتیا سره اکسیدیشن کیږي، همدغه تعامل ته سون ویل کیږي چې په پایله کې انرژي ازادیږي، یا هغه اکسیدیشن چې په پایله کې انرژي ازاده شي د رڼا، تودوخې او انرژي په بڼه، هغې ته د سون تعامل ویل کیږي. همدارنګه متعوضي تعاملونه ولوستل چې چېرته یو اتم راځي په یو مرکب کې د بل اتم ځای نیسي او د هغې پر ځای پر ځای کیږي، نو دغه ته یو ګونی تعویضي تعامل. همدارنګه که چېرته د یو مرکب یو اتم راځي د دوهم مرکب د یو اتم ځای نیسي او د دوهم مرکب همغه بېځایه شوی اتم د لومړني مرکب د بېځایه شوي اتم ځای نیسي، نو دغه ته دوه ګونی تعویضي تعامل ویل کیږي. همدارنګه موږ تاسو ګران زده کوونکو په دغه څلورم څپرکي کې د فلزونو تعامل له غیر فلزونو سره ولوست. ولوستل چې فلزونه له غیر فلزونو سره په چټکتیا سره تعامل کوي او په اسانۍ سره د تعامل سرته رسیږي چې په پایله کې مالګې جوړیږي او د دغه فلز او غیر فلز د اتمونو ترمنځ چې کیمیاوي تعامل صورت نیولی دی، د دوی د اتمونو ترمنځ ایوني اړیکې شتون لري. وروسته له هغې څخه موږ تاسو د غیر فلزونو یو له بل سره تعامل ولوست او ومو ویل چې غیر فلزونه هم یو له بل سره تعامل کوي چې مختلف مرکبونه جوړوي لکه اوبه، امونیا او کاربن ډای اکساید، نور مواد چې د دوی د اتمونو ترمنځ بیا اشتراکي اړیکې شتون لري. راځو د څلورم څپرکي د پوښتنو حل کولو ته. ګرانو زده کوونکو، څلورم څپرکي کې پوښتنې راکړل شوي دي چې لومړی برخه د پوښتنو یې داسې ده چې د پوښتنې مخکې قوس یا خالي ځای راکړل شوی دی چې موږ تاسو که دغه پوښتنه سمه وي د سین توری به د قوس په داخل کې لیکو او که ناسمه وي د نون توری به د قوس په داخل کې لیکو. بلکې ګرانو زده کوونکو، تاسو به دغه پوښتنې لومړی په خپلو کتابچو کې ولیکئ، د څپرکي لنډیز به ولیکئ، پوښتنې به ولیکئ، بیا به یې وروسته په خپلو کتابچو کې حل کړئ. د کورنۍ دندو په کتابچو کې او په کتاب کې خط لیکل کول ښه کار نه ده. ګرانو زده کوونکو، زه یو څو پوښتنې تاسو ته د نمونې په توګه حلوم. دوهمه پوښتنه: د کیمیاوي تعامل په واسطه ماده نه له منځه ځي او نه یې په کتله کې زیاتوالی پیدا کیږي. دا پوښتنه څنګه ده ګران زده کوونکو؟ آفرین ګران زده کوونکو، دا پوښتنه د کیمیاوي تعامل په واسطه ماده نه له منځه ځي او نه یې په کتله کې زیاتوالی پیدا کیږي. دا خو درسته خبره ده چې په کتله کې زیاتوالی نه پیدا کیږي، مګر یوه ماده د کیمیاوي تعامل په پایله کې له منځه ځي او بله ماده لاسته راځي، نو دا پوښتنه ناسمه پوښتنه ده. او په همدې ډول څلورمه پوښتنه ده: په یو مرکب کې د شامل عنصرونو د سمبولونو مجموعه د کیمیاوي معادلې په نوم یادیږي. څنګه ګرانو زده کوونکو، دا درسته ده او یا نادرسته؟ آفرین ګرانو زده کوونکو، موږ تاسو مخکې هم د کیمیاوي معادلې تعریف ولوست چې په یو مرکب کې د شامل عنصرونو د سمبولونو مجموعې بڼې ته کیمیاوي معادله ویل کیږي. دا پوښتنه سمه ده. همدارنګه پنځمه پوښتنه ده: د اوسپنې زنګ وهل یو کیمیاوي تعامل دی؟ بلې ګرانو زده کوونکو، د اوسپنې زنګ وهل یو کیمیاوي تعامل دی، نو دا هم پوښتنه هم درسته ده. په دوهمه برخه کې د پوښتنو څو ځوابه پوښتنې راکړل شوي دي چې له څلور ځوابونو څخه یو ځواب موږ تاسو په نښه کوو.
اتمه پوښتنه د هغه کیمیاوي هغه تعامل چې د هغې په واسطه باندې مرکبونه په خپلو لومړنیو اجزاو ټوټه کیږي کوم ډول تعامل دی. ګرانو زده کوونکو موږ تاسو مخکې هم ورته اشاره وکړه چې هغه کیمیاوي تعامل چې په هغې کې یو مرکب په خپلو لومړنیو جوړونکو اجزاو باندې ټوټه کیږي تجزیوي تعامل بلل کیږي. نو دا ځواب درست دی. او نهمه پوښتنه د باریم تعامل له اکسیجن سره د باریم چارج به څو وي. معلومه خبره ده چې باریم په دوهم اصلي ګروپ کې ده او اکسیجن په شپږم اصلي ګروپ کې ده. باریم 2 الکترونه په وروستي مدار کې لري او اکسیجن 6 الکترونه په وروستي مدار کې لري. نو باریم د 2 الکترونو په ورکولو سره مثبت 2 اکسیدیشن نمبر لري اخلي او اکسیجن د 2 الکترونو په اخیستلو سره منفي 2. نو د باریم تعامل اکسیجن سره د باریم چارج به څو وي؟ مثبت 2. جیم ځواب درسته. همدارنګه ګرانو زده کوونکو په دریمه برخه کې تشریحي پوښتنې دي او لسمه پوښتنه ده د کتلې د پایښت قانون په لنډ ډول شرح کړئ. مخکې ما هم اشاره ورته وکړه چې کتلې د پایښت قانون هغه قانون دی چې 2 یا څو مواد کله چې تعامل سره وکړي یعنی تعامل کوونکو مواد کتله او د اتمونو شمیر او په پایله کې چې کوم مواد لاسته راځي د هغې مواد له کتلې او د اتمونو له شمیر سره برابر وي. همدارنګه 11مه پوښتنه ده کیمیاوي تعامل څه شی دی؟ کیمیاوي تعامل مخکې ولوست چې کیمیاوي تعامل هغه کیمیاوي عملیه ده چې 2 یا څو مواد سره یو ځای او په پایله کې نوي مواد چې د نویو خواصو لرونکي وي منځته راشي د کیمیاوي تعامل په نوم یادیږي. او په څلورمه برخه کې ګرانو زده کوونکو پوښتنې هم راکړل شوي دي ځوابونه هم راکړل شوي دي چې د پوښتنو نه وروسته په خالي ځایونو کې به د هغه ځواب شماره لیکو. د 12مه پوښتنه ده د اچارو جوړول څه ډول عملیه ده؟ ګرانو زده کوونکو موږ تاسو د دې څپرکي په شروع کې لوستي وو چې د اچارو جوړول د موادو خسا کېدل دا ټول کیمیاوي عملیه ده. نو د دریمه شماره کیمیاوي عملیه دریمه شماره به پکې لیکو. همدارنګه ګرانو زده کوونکو 14مه پوښتنه ده فلزونه له غیر فلزونو سره څه ډول مرکبونه جوړوي؟ فلزونه له غیر فلزونو سره ګرانو زده کوونکو مالګې جوړوي. نو 9مه شماره به خالي ځای کې ولیکو. او همدارنګه ګرانو زده کوونکو په 5مه برخه کې پوښتنې دي چې لاندې معادلې توزین کړئ. یوه معادله به زه تاسو ته توزین کړئ او دوهمه معادله به تاسو توزین کړئ. کله چې نایتروجن له اکسیجن ګاز سره تعامل وکړي نایتروجن پنتا اکساید لاسته راځي. چې نایتروجن ګاز له اکسیجن ګاز سره تعامل وکړي نو په پایله کې نایتروجن پنتا اکساید ګاز لاسته راځي. نو د دې معادلې د توزین لپاره ګورو چې ګرانو زده کوونکو 2 اتومه نایتروجن په تعامل کوونکو موادو کې او 2 اتومه په محصول موادو کې شتون لري. اکسیجن 2 اتومه په تعامل کوونکو موادو کې 15 اتومه په محصول موادو کې. نو داسې یو عدد لیکو چې دواړه خواوې به ورباندې توزین شي. 2 ورته لیکو 2 15 کې 10. نو په تعامل کوونکو موادو کې به د اکسیجن ضریب 15 شي. 15 به ورته ولیکو. 15 په 2 کې هم 10 او 2 په 15 کې هم 10. اکسیجن په دې معادله کې توزین شو. همدارنګه نایتروجن 2 په 2 کې 4 نو 2 به ورته ضریب ولیکو 2 په 2 کې 4. موږ مخکې لوستي وو چې دغه عمومي ضریب د جمع تعلمې پورې په ټولو شامل عناصرو کې ضربیږي. ښه ګرانو زده کوونکو دا و زموږ د نن ورځې لوست چې د څلورم څپرکي لنډیز او د څلورم څپرکي پوښتنې حل کول وو. ګرانو زده کوونکو په نن ورځ لوست کې ستاسو کورنۍ دنده دا ده چې تاسو د څلورم څپرکي لنډیز او هم خپلو د کورنۍ دندو په کتابچو کې ولیکئ. همدارنګه به تاسو د څلورم څپرکي هغه ټولې پوښتنې په خپلو د کورنۍ دندو په کتابچو کې ولیکئ. هغه پوښتنې چې ما تاسو ته حل کړئ هغه به هم حل کړئ او هغه پوښتنې چې ما تاسو ته نه دي حل کړي تر څو تاسو خپله کوشش وکړئ حل یې کړئ هغه به هم حل کړئ او ستاسو به د څلورم څپرکي ټول موضوعات انشاءالله چې زده او تکرار شي. ښه ګرانو زده کوونکو تر بیا چې زه
ستاسو په چوپړ کې حاضرېږم او د یو نوي لوست په وړاندې کولو سره چې نوی لوست هم زموږ او ستاسو 5م څپرکی د اکسایدونو جوړښت او د کارولو ځایونه یې دي. تاسو به هم د دغه 5م څپرکي راتلونکی لوست په خپلو کورونو کې مطالعه کړئ او د راتلونکي لوست لپاره به هم چمتووالی ونیسئ. تر بیا چې زه ستاسو په چوپړ کې حاضرېږم، تاسو پر لوی او بښونکي رب سپارم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.